و قرآن مجید مو دی کارنا منکوی مو تا د حکم رکوی څه خبردار تاسې چا حق و نخوروئ، خو هغه حق د ځمکې دی، خو هغه حق د مال دی، خو هغه حق د کاروبار دی، باطلې طریقې صحیح و نخوروئ. کچیرې تاسې پیږوئ باوجود پیدلې بیا هم تاسې یا حکامو ته پیسې ورکړلې چا حق مو خپل کړلو، نه دا تاسې دپاره روز قیامت وبالي جان جوړیږي. حدیث ده من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین. کچیری ایو مسلمان یا ایو انسان د بلچا زمکا یا د زمکی څه حصہ غصب کړله، یعنی خپله یې نه وه، یا یې ظلم واجنه یا رشوت واجنه یا غصب واجنه، دغه زمکه دی خپله کړله. قیامت ورځې باندې به دغه انسان د زمکی ومی طبقې پوری زمکی کی خخیږي. چا څه په ناجایزې طریقې د چا زمکه قبضه کړه. هم منداشان راوی روایت کوي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام، راوی دیئی سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نه پخپلو غیگو واوریدله یقول ویلی ایما رجل ظلم شبرا من الارض شیئا بغیر حقه. کچیری ایو انسان ایو سړی د بلچا ایو الویشتا زمکا یا بل یو شای بغیر حق اخپلی قبضی کی راوستلو، ظلم ور باندې وکړلو، یا ازمکی و الویشته تنه غصب کړله، یا مثلا د دکان و الویشته غصب کړله، یا بل یو شای غصب کړلو، حق نه جوړېدلو. خف به یوم القیامت الى 7 اراضین ثم یطوقه یوم القیامت حتی یقضی بین الناس. پیغمبر اکرم نه ما په خپلو غیږو باندې واورېدله څه هغه وویله څه کچیرې ایوه مسلمان یا ایوه انسان د بل چا ځمکه یا بل یو شی ایوه الویشته غصب کړلو، روز قیامت به پروردگار عالم دغه ایوه الویشته ځمکه دیته و طبقو ځمکې کې حساب کی، دا و طبقې ځمکه به د دی گردن کې ورواچوي، یعنی و طبقې ځمکه به ایدی گردن کې ایوی الویشتې غصب بدلی کې ورواچوي حتی یقضی بین الناس. اغه وخت پوری به دا ایوه الویشته ځمکه و طبقو ځمکې کې بدله شوي وي، دی گردن کې بچولی شوي وي، تا دا څه رب ذوالجلال د نورو خلکو حسابو کتاب نه فریغ نوي شوی. اخ ټیمه پوری څه رب د نورو خلکو حساب نه فارغ نوي شوی. بیا د پیغمبر اکرم فرمایش کوي اعظم الغلول عند الله یوم القیامت ذراع ارض یسرقه رجل فیطوقه من 7 اراضین. کچیری چا ایو لاس برابر زمکا د بل چا خیانت په زرعې باندې قبضه کړله، یعنی حق نه جوړېدلو، خو ایو لاس برابر زمکه یې تنه غصب کړه. عموما مو کله څه لختای کندو کوشش کوو څه بل انسان طرف کې لختای وکندو، هغه د یوې الویشتې ناکام وي، ایو لاس نه د کام وي، و دغې خبرې ته متوجه نه یو
سیدی روز قیامت ما ته خدای څوره سزا ورکوي. حضرت فرمایش کوي څه کچیرې یو انسان یو مسلمان د بل مسلمان یو لاس برابر ځمکې کې خیانت وکړلو یا یې بل شي کې خیانت نه وکړلو یا یې ته نه یو لاس برابر یوې الویشتې برابر ځمکه پټه کړله یا مال یې ته نه پټ کړلو یا شی یې ته نه پټ کړلو خپلې قبضې کې یې راوستلو. روز قیامت به پروردگار عالم دا یوه الویشته یو لاس برابر ځمکه و طبقو ځمکو کې بدله کي لکه ویلی شي څه ځمکه و طبقې دی. دا و طبقې ټوله ځمکه به د دغه غاصب انسان گردن کې واچولی شي. موږ سوچ نه کوو، متوجه نه یو. پردیو ځمکو باندې مو قبضې کړي دي، شاملاتو باندې مو قبضې کړي دي، هغه کې کونډې بوري حق ورکېدی و هیڅ پروا دې نه کوو. خوار و غریب فقیر حق ورکېدی. زه زراور یم ما ته نه قبضه کړي دی او په دغې د نه پوهېږم څه دا دنیا د ځمکه مونه یوه ورځې پاتې دی. زه به ته نه قبر ته څم خو بیا به روز قیامت اما دغه ځمکه چې ما المسیح اما زمن د ورباندې شیرزي کوي، روز قیامت به دا ما ته خداوند عالم د و طبقو ځمکې برابر لکه اما گردن کې به دا ځمکه چولی شي. هغه ټیمه پورې سره رب ذوالجلال د نورو خلکو حساب نه فریغ نه وي شوی. پس دغه تقریر و میسج هادي ټي وي په ذریعه باندې ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې کسه پردی حق ما غصب کوئ، پردی ځمکه ما غصب کوئ. روز قیامت عذاب نه بچولې دپاره پردي حقوقو باندې قبضه ما لګوئ.